تازه خبر: طالبانو جګړې پیل کولو ته تازه چمتووالی نیولی دی. څنګه جلب و جذب او مرستو ټولول پیل کړي دي. امریکایي ځواکونو وروسته طالبان تازه څه پلان لري، په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. راپورونه وایي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې طالبان غواړي چې له افغان دولت سره د جګړې لپاره چمتووالی ونیسي او په پاکستان کې د یو شمېر دیني مدرسو پر مټ دې ډلې ته جلب و جذب او مرستې ټولول پیل شوي. تر اوسه پورې پاکستان کې میشت سیاستوال او مدني فعالین په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو او بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله اندېښنه لري، ځکه دوی وایي چې دلته د افغان طالبانو لپاره د مرستې د ټولولو او جلب و جذب چاره روانه ده. هغوی وایي سیمه ییز طالبان او تحریک طالبان ښایي له افغان طالبانو سره د راتلونکي جګړو لپاره مرستې وکړي. ویل شوي چې یو شمېر اسلام پالې ډلې او د دیني عالمانو په نوم کسان چې د طالبانو سره خواخوږي لري د طالبانو لپاره د جنګیالیو په جلبولو بوخت دي او غواړي له دې لارې ورسره مرسته وکړي. تر ډیره دا تورونه د پاکستان تر ولکې لاندې بلوچستان کې ترسره شوي. دلته چې د طالبانو د کوټې شورا هم فعاله ده، په ښکاره ډول سره د طالبانو پر نوم مرستې ټولېږي او د جګړې لپاره یې چمتو کوي. بلوچستان کې یو پخوانی سیاسي مشر چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي همدا اوس بلوچستان کې د طالبانو لپاره جلب و جذب او د مرستو لړۍ په ښکاره ډول سره پیل شوي تر څو د افغان جګړې لپاره طالبان بشپړ چمتووالی ونیسي. دې کس ویلي څوک چې بلوچستان ته راسي هغه کلي او سیمې ورښیي چې د دې سیمې دیني عالمان په ښکاره ډول سره د هغه د جنګیالیو جنازه کې ګډون کوي چې د طالبانو په لیکو کې افغانستان کې وژل شوي. تر اوسه که څه هم افغان دولت او استخباراتي ادارو په دې هکله څه نه دي ویلي، خو رسنیو داسې شواهد ترلاسه کړي چې طالبانو د راتلونکي جګړو لپاره چمتووالی نیولی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.